د هوا راډیو له شپنیو خپرونو سره ملګري یې. هوا راډیو 94.7 FM. د هوا شپه د هوا شپه د هوا په شپه کې قدرمن اوریدونکي خپلې او یا انتخابي پنځونې د شعر په ژبه وړاندې کوي. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. شپه ده او خالی خالی می ذهن دی، لګیایم لاس پاینې وهمه ولی وهمه. د هوا شپه د هوا راډیو ځانګړي ادبي شپنۍ خپرونه. اوښکه مې د درد په ننګي باندې ولاړه ده. اوښکه مې د درد په ننګي باندې ولاړه ده. ساه مې په وړو کې اسویلې باندې ولاړه ده. دا رڼا د دې تیارې له ستونې نه راوتې ده. دا کوټه د شمعې په لوګي باندې ولاړه ده. مرګ په سترګو وینمه خو بیا هم در روان یم. مرګ په سترګو وینمه خو بیا هم در روان یم. نښه د ټوپک مې په تندي باندې ولاړه ده. تا ته انتظار دی په سکروټو باندې ناست یم. تا ته انتظار دی په سکروټو باندې ناست یم. سپینه سپوږمۍ زیړ مازدیګري باندې ولاړه ده. سړک باران خالی سړک او زه له د وته یم. سړک باران خالی سړک او زه له هو د وته یم. ستنه د موټر په اخري باندې ولاړه. د مینې د نوم میانانو د هوا او د پښتو مینوالو ستړي مه شئ. شپه مو بخیر. په دې هیله امید د دې مایک تر مخ ناست یو چې تاسو به راته روغ جوړ خوشحاله او صحتمند وئ او دا غړي به د ښه راحت او همداشانته د خوشحالۍ احساس کوئ. خو ګوردونکو زموږ غږ په جنوب ختیځ کې له لوی پکتیا خوست څخه اورئ او همدا شبه تاسو ته وړاندې کېږي هوا شپه د هوا راډیو ځانګړې شپنۍ ادبي خپرونه. تاسو مو کولی شئ خپرونه کې راسره برخه واخلئ. زموږ د استودیوګانو نښلونکي شمارې دي 0 4 4 4 9 4 9
او 004 د خبرونې قربه موزه قسمت الله همت او د تخنیک د چارو سنبال ګرمي عزیز حیدری دی. خو د دې خبرونې په منځ کې به ځای ځای یو سړی خبرې کوي، تاسو به یې غږ پېژنئ. دا به ما سره استودیو کې ناست دی. د دې خبرونې نن د څار برخه ده، د په لاس کې ده، ځای ځای به خبرې کوي. نو اوس نه وایم، خو استودیو کې را سره شته. ښه، حیدري صاحب وایي لومړی اورېدونکی لاین ته راغلی دی، د دوی خوا ته ورګرځو. په سلامونو مو هرکلی کوو، ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد صاحب تخنیکي همکار تاسو نه ډېره زیاته مننه، تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایو. پخیر راغلی خپرونې ته. سلام خدمت کوم، مشهد خبرې کوم. مهرباني وکړئ تاسو سره وړي. غواړم چې تاسو ستاسو د تیره د کزما دا چې پناورمه چې په کزما دا په دغه دسته کې سیده مې نکته په دغه دسته کې هم د کزا غوندې ده. هغه چې ځان ته ګورم ځان نه پوهېږم چې دا سره خوښېږي که نه غوندې ده. ښه، مننه. د دوزخیانو لیست کې ټولو نه اول دی خوا کړه. دا به راسره ناست ملګري ته ډالۍ وي. د دوزخیانو لیست کې ټولو نه اول دی خوا کړه، حجره دی خوا کړه، ملا دی خوا کړه، غل دی خوا کړه، سترګې راپورته کړه جان زلفې د ولول دی خوا کړه. سترګې راپورته کړه جان زلفې د ولول دی خوا کړه. هله مړ کېږم که نظر کوه درمل دی خوا کړه. د خوشحالۍ شپه لکه مړی د خوشحالۍ شپه لکه مړی په موږ مه تېروه، رباب را سره کړه، غزل وایه بوتل دی خوا کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایو. پخیر راغلی خپرونې ته. قربان مو شم، مننه. مهرباني. د خوست ښار څخه مې درسره تماس نیولی. صابر حضرت صاحب تاسو ته هرکلی وایو. څومره راوړي؟ مننه. د سید صاحب صابر یو غزل دی، دا درته وایم. ډېر خوښ به وشي. تا د مینې په نوم هم ګناهګار دی، تا د مینې په نوم اوس هم ګناهګار دی. هغه ستا عالمان هغه سکودار دی. د احساس د ګل ګریوان پکې تار دی. د احساس د ګل ګریوان پکې تار دی. دا څنګه چمن څنګه بهار دی. له وجوده مې چاپېره خوشبويي شوه، له وجوده مې چاپېره خوشبويي شوه. دا مې ته پخوا چې تېر شوې ته بهار دی. سهان یې د سرو سپینو سوداګر وي، مدسهان یې د سرو سپینو سوداګر دي. لیوني پکې څوک څه پېژني خار دی. دا مې څه به دې که خیر وي سبا نه وي، دا مې څه به دې که خیر وي سبا نه وي. خو خیر دی ستا د زلفو اقتدار دی. دا چې اوس هم د ځوانۍ خوبونه وینم، دا چې اوس هم د ځوانۍ خوبونه وینم. ما لیدلی ستا د ستورو زلفو دار دی. څوک چې د زړه په زخم هغسې نازېږي،
څوک چې د زړه په زخم هغسې نازېږي، څوک د زړه د شوره اوس هم ناقلار دی. د دنیا هره سودا پکې خرڅېږي، د دنیا هره سودا پکې خرڅېږي. زړونه نه دي، دوکانونه دي، بازار دی. سړي باید د پیسا تغیر پته ده زمانه قربانېږي، پته ده زمانه قربانېږي. زه یې پېژنم صابر دی زما یار دی، زه یې پېژنم صابر دی زما یار دی. مننه تاسو ته ښه خپرونه قربان. ښه شپه. نو وبوایو چې حقیار صاحب را سره شته، زموږ تر څنګ دی. حقیار صاحب په بیتونو پیلوي. ژاړم زړه راته نری دی ماښامی دی، ژاړم زړه راته نری دی ماښامی دی. هر څه شته خو ستا کمی دی ماښامی دی. شمال اخوا دېخوا وړي د لمبو زلفې، شمال اخوا دېخوا وړي د لمبو زلفې. تور لوګی دی نغری دی ماښامی دی. ماشومان پټ په کورونو کې شول، ماشومان پټ په کورو کې شول لویرې، ماشومان پټ په کورو کې شول لویرې. په کوڅه کې یو سړی دی ماښامی دی. قیس دی بیا په ګډ وډو باندې سر دی، قیس دی بیا په ګډو وډو باندې سر دی، قیس دی بیا په ګډو وډو باندې سر دی. قیس دی بیا روغ لیونی دی ماښامی دی. احمد صاحب لومړی تاسو او ټول قدرمنو اورېدونکو ته زما سلام او مینه، او بیا له تاسو ځانګړې مننه چې دې خپرونه کې ما ته دعوت راکړ. زه مو دا د خپرونه کې ترسره کېنولی یم او ستاسو خپرونه ډېره په مینه باندې اورم. نو خدای دې وکړي چې اورېدونکي هم ډېر ښایسته او خوږه غزل دې خپرونې ته راوړي او د دې خپرونې له لارې له نورو اورېدونکو موږ سره شریک کړي. حقیار صاحب هم اړیکې راخلي، خو ما وړاندې ویله چې زموږ مشر ملګری، زموږ د حساب سړی، زموږ پخوانی د ژورنالیزم د ډګر دغه مخکښ غړی حقیار صاحب یوازې دلته دغه خپرونه څاري او د اکثر تمرکز به یې د څار په برخه باندې وي، خو بیا به هم ځینې اورېدونکي راخلي. خو زه دغه اورېدونکي ته ورګرځم. السلام علیکم، شپه مو بخیر. وعلیکم السلام، مننه کوم په دې هیله چې تاسو ښه شپه راته پیل کړي. ډېره زیاته مننه یار، تاسو ته هرکلی وایو په خیر راغلئ خپرونې ته. مننه کوم. بس مومن الهام یم د اخر پوښتنه کوي تاسو سره په اړیکه کې. هرکلی درته وایو په خیر راغلئ خپرونې ته. مننه کوم. یو څو ټکي به درته ویم. مهرباني. اصل سړی په سپکو سپکړي، اصل سړی په سپکو سپکړي. خدای دې ښکلو ته څوک نه محتاجوي نه. مورې بیرغ مې راکړه. وړې سلګۍ پټې وهمه ستا له غمه، وړې سلګۍ پټې وهمه ستا له غمه. دودېږمه شیبه شیبه صنمه ستا له غمه. ته چېرته یې ظالمه په زړه سخته ستمګره، ته چېرته یې ظالمه په زړه سخته ستمګره. لورکۍ د هوا مړه بني آدمه ستا له غمه. یو څوک تیارې وهي د رڼا زړه ته لاره باسي، او بل سړی بیا مري د وخت تورتمه ستا له غمه. حقیار صاحب اورېدونکی راخلي. بله السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ ګرانه، هوا شپې خپرونې ته پخیر راغلئ. ژوندی د وي ته هم ستړی مه شئ. مهرباني ځان مو راوپېژنئ. عنایت الله محبت د صبحی خپل سیمې ده. محبت صاحب تاسو ته هرکلی کوو. هوا شپه ادبي خپرونه ده. دې خپرونې لپاره څه انتخاب کړي دي چې اورېدونکي واوري درڅخه؟ بس یو څو ټپې به درته ووایم. کیهان
مهرباني شیخان ریاست ډالۍ وي ارشاد ګران اورو ترنم کې وایم اوري په مرګ مې من واشنه ظالمه د مسافر د بل وطن یو لاړ بشما یو لاړ بشما مسافر لاړ شه او بیا به راشې په مرګ مزه بیا به نه راشي مینا راشي مینا په وینو چاس کې راز پور شه د لاندې لارې غمازانو ډکې دي نه او ډکې دي جانانه تو خو داسې نه وې د چا خبرې دي ضرور منلې دي نه منلې دي تا ویلې زما سبا به درشمه میاشتې دې تېرې شوې کالونه دې شمېرمه ګله شمېرمه او راشه وطن ته سترګې مې تله نیولې دي د ستا دیدن ته راشه وطن ته او راشه وطن ته وایي سترګې مې تله او نیولې دي د ستا دیدن ته او راشه وطن ته جاندای ده ډېره ډېره مننه همت صاحب د دې اورېدونکي مینه ډېره سوه ډېر ښایسته ترانه مې وړاندې کړو د اورېدونکو مینه ده بلکل بس له ده به مننه وکړو دغه بیتونه دي چې د جلال صاحب دغه بیتونه دي درته ډالۍ وي نه له خپل نه له خدای مرګ غواړم او نه یې ارمانجن یمه نه له خدای مرګ غواړم او نه یې ارمانجن یمه زه تر خپل هدفه په ژوندون باندې مین یمه ډېره ګیله ماته له خپل خدای وهلې زړه نه ده ستا له تورو سترګو نه زه لږ شان ګیلمن یمه او کله خو به زه چېرته جامې وینځې در یاد کله خو به زه چې جامې وینځې در یادېږمه کله خو به زه چې جامې وینځې در یادېږمه ښه ده چې د عمر داغ د په لمن یمه او خیر دی که مې بیرته بیا ترې تږی را واپس هم کړې سیند ته خو مې بوسه سوی لوی له وړن یمه ډېر ښایسته السلام علیکم وایي چې ور باندې مه کوه باور له حده ډېر ټګمار دی ور باندې مه کوه باور له حده ډېر ټګمار دی ورک یې کړه ژوند لکه لوپر له حده ډېر ټګمار دی سړی تېر باسي څومره ژر له حده ډېر ټګمار دی ښکلیه دا ستا یو نیم نظر له حده ډېر ټګمار دی نمایي شعر دی زما په حال لالې نه کوي هسې د نسکي کتار له حده ډېر ټګمار دی سلامونه او مینه همت جانه تا ته او حکیار صاحب ته تمه ده چې راته روغ او جوړ به وي او شپه مو په خیر پیل وي ډېره زیاته مننه تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایي په خیر راغلی خپرونې ته مننه همت جانه د تل په څېر تاسو د خپرونو ځانګړی مینهوال رومان ته سلیم له متن ته پیته هرکلی درته وایي یار نور څه اورو مننه یو غزل دی ډالۍ دي احمد ته او ماري صاحب ته خوږیانۍ ته وحدت ته چې هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه میه نه وه خو مینې ته لیواله نه وه یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چل و خو چې ډولۍ ته ورختله نو خوشحاله نه وه نه ګیډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښیم زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسې ده هغه چې تله هغه زما غوندې بدخاله نه وه مننه ما ته اکثره به یې خندل چې بنګړي چاله اخلي نن چې ته نه وې نو نن هغه بنګړیواله نه وه او چې زما حال ته یې کتل من سره غلي شوله چې
زما هلته یې کتل موږ سره غلې شوله پوه یم چې هسې خو راغلې زما خواله نه وه مننه دا یو بې د ډالۍ حقیار صاحب ته چې نوم مې ورته ماخله خو بس دومره ورته ووایه نوم مې ورته ماخله بس دومره ورته ووایه تا چې څوک هېر کړی و هغه درته سلام وایي بس وعلیکم سلام حقیار صاحب هم درته وعلیکم سلام وایي او ستاسو له بیته هم ډېره مننه کوي وایي نوم مې ورته ماخله خو دومره ورته وایه چې تا چې څوک هېر کړی دی هغه درته سلام وایي ډېره مننه چې څوک دې هېر کړي دی وعلیکم سلام ورته وایه علیکم سلام زه هم مننه ورڅخه کوم او زه به د لپاره ښایسته بیتونه هم راپیدا کوم خاص دته به ډالۍ تیار دي یو اورېدونکي سره به تاسو خبرې وکړو ښه لاره را ختمه شوه غورځېږم تر کمره درپسې لاره را ختمه شوه غورځېږم تر کمره درپسې په نظر نه راغلی او ورک مې شو نظر درپسې تا دې رسوا نه کړم په جار دې نه شم مړ درپسې داسې دې برمه په خوبونو کې اکثر درپسې او تا په کابل کې چغه کړې وه چې څوک مې نشته پښتون وروره دا دی راغلم له خیبره درپسې او ساجد چې تږی شي او ګوټو به څوک نه ورکوي ته خو که تږی شوې راځي به سمندره درپسې السلام علیکم ښه وایي حقیار صاحب د بیتونو ووایي هغې نه وروسته اورېدونکي بیا راخلو وایي خدای به زموږ له سترګو وغورځوي ډېر خلک خدای به زموږ له سترګو وغورځوي ډېر خلک زړه ته راتېر خلک له زړه نه تېر و بېر خلک هغه دې ډېر یادوي دغه دې تاپوس کوي هغه دې ډېر یادوي دغه دې تاپوس کوي یار ما ته مه را یادوه له ما نه هېر خلک موږ ورته ژوند غواړو او ده ورته دوزخ کړلو ژوند موږ ورته ژوند غواړو او ده ورته دوزخ کړلو ژوند له موږ نه تښتي له ملا نه راچاپېر خلک واه جي خمار دی څه نشه تورې په خوله راوړل واه جي خمار دی څه نشه تورې په خوله راوړل ای قتل دې کړل څه په زور او زیر خلک د محبت په طول پره نه شول چټک یاران د محبت په طول پره نه شول چټک یاران خو د نفرت په طول پره وختل سیر خلک هم شکرانه غواړي هم زړه غواړي هم لاس نیسي هم شکرانه غواړي هم زړه غواړي هم لاس نیسي خدای د سید غوندې ملنګ ته نه کړي کیر خلک ډېر ښه دغه د سید شینواری دی نه نورولي سید شینواری دغه سید شینواری چې د زړه زخمونو کې مې زور لکه د مار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت کې گزار کوي ما ته دې نه وایي چې دا زه کوم ما ته دې نه وایي چې ځان وژنمه دا زه کوم څوک چې یو کار کوي نو څه ته انتظار کوي ښه هغې څه ویل جرګه کوي که نه یې کوي ښه هغې څه ویل سړی وژني که لار کوي څه معلومات یعنې له دې نه داسې معلومېږي چې د سید شینواري ټول شعرونه جانانه او ښایسته دي دغه د شینواري صاحب دغه غزل زما په ذهن کې ناست و نو خیر صاحب اړیکې ته ګرځم السلام علیکم وعلیکم السلام په خوبونو کې وینم هم په ویښه مې یادېږي خوبونو کې وینم هم په ویښه مې یادېږي ربه ژوند مې ازاد شوی ستا د اوبو بنده د لاس سلامونه کوم بیا هم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه یار ستاسو غږ لږ ټیټ دی لږ په لوړ اواز خبرې وکوئ هر کله یې درته وایو مننه بیا هم احمد یم احمد یم احمد ته هر کله یې وایو قربان شم یو غزل وایم مولدین وحدت ته فصل ته ټول یاران ته ځانګړي په درد مین دی چې د مینې په دستور مین دی په درد مین دی چې د مینې په دستور مین دی خو زما زړه لیونی ښه دی ته یو نور مین دی دغه چې چا پسې راځي هم خو بل څوک ستایي دغه چې چا پسې راځي هغه خو بل څوک ستایي داسې ښکارېږي یو رمزور خو بل رمزور مین دی نن یې ویل چې دې پاګل پورې مې څه وخندل نن یې ویل چې دې پاګل پورې مې څه وخندل خدای کړمه غره که اوس مې دی په دې قصور مین دی مینه په دې وخت کې په مینه حاصلېږي کله
مینه په دې وخت کې په مینه حاصلېږي کله مجبوره ځکه دی مجبوره چې مجبوره مین دی او زما د زړه د مینې پته ماته دومره ده چې زما د زړه د مینې پته ماته دومره ده چې په سپین سبا دی تور یې خوښ دی او په تور مین دی او دا چې ما ووینې خبرې ګډې وډې شي پرې دا چې ما ووینې خبرې ګډې وډې شي پرې انکار کوي به خو لالی په ما ضرور مین دی او د آخري بیت یې وحدت صاحب تړلي وایي چا ترې تپوس وکړو په ځان دومره مین ولي یې چا ترې تپوس وکړو په ځان دومره مین ولي یې نه چا ترې تپوس وکړو په ځان دومره مین ولي یې ویل یې ځکه چې په ما باندې منصور مین دی ویل ځکه چې په ما باندې منصور مین دی داسې خدمتي ښه خپرونه مننه اقیار صاحب څه وایي ښه نو بس زما دی ما سره یو غزل دی وایي له تا نه پرته مې که ورځ ده او که شپه ده والله له تا نه پورته مې که ورځ ده او که شپه ده والله له تا نه پرته مې که ورځ ده او که شپه ده والله یوه بېسوره تنهایي پکې خواره ده والله یاران مې وپوښتې چې اوس د زندګي څنګه ده یاران مې وپوښتې چې اوس د زندګي څنګه ده یاران مې وپوښتې چې اوس د زندګي څنګه ده زه هم په ما زړه ورته ووایم چې ښه ده والله ایه یاره او زما د زړه د ماتولو ادا هر څوک کوي زما د زړه د ماتولو ادا هر څوک کوي خو ته دا ومنه چې ستا په شانې نه ده والله له حده واوښتو د ژوند نه و روایاتو جبر له حده واوښتو د ژوند نه و روایاتو جبر ملګریه نوره مې تمامه حوصله ده والله زبردست تا په کتاب کې راته ایښی ګل تا په کتاب کې راته ایښي ګل ته اوس هم ژاړم او راته یاده ستا یوه واده ده والله زبردست او اکرم الله انعام الله شاکر زموږ خپرونه لکڼو کې اوري عمر خان ملیار وایي هغه ترنم وکړه د سرزوری انجام د ولید د چغې سر ته سر ته تلې کونډه ده کړم هغه خو مشاعره وه چې ما دا ترنم کړی نو تا دا ترنم هم کړی دی هغه یو طرز د ټپو کې بیا موږ چېرته ناستو نو بیا ما هغه کړی و د چا په وختانه ملګرو نو د اوس دغلته شخصي موبایل ته میسیج وکړو دا ډېره زیاته مننه ثبت خو به نه ایږي دلته اوس قدري صرف لیک نه داسې خو نه دی ثبت هغه خو بل چېرته مشاعره وه په محبت کې د انکار خبرې ګډې وډې په محبت کې د انکار خبرې ګډې وډې په محبت کې د انکار خبرې ګډې وډې لمانه نه کېږي د اظهار لمانه کېږي د اظهار خبرې ګډې وډې په محبت کې د انکار خبرې ګډې وډې لمانه کېږي د اظهار خبرې ګډې وډې ته راته مه وایه چې څنګه کېږي ته راته مه وایه چې څنګه کېږي زه درته کومه د اقرار خبرې ګډې وډې او نن راته بل شانتې ښکاره شوه نن څه بل رنګې وه نن راته بل شانتې ښکاره شوه نن راته بل شانتې ښکاره شوه نن څه بل رنګې وه راته کولی مې رایبار خبرې ګډې وډې نن راته بل رنګې ښکاره شو نن راته بل شانتې ښکاره شو نن څه بل رنګې وه راته کولی مې رایبار خبرې ګډې وډې او ما د ثواب په نیت یو چا سره یاري کوله راته کېدلې به بار خبرې ګډې وډې اړیکه تاسو اړیکه واخلئ بله السلام علیکم مهرباني که زموږ غږ اورئ ستاسو اړیکه اوس دلته خبرې وکړئ بلې ستاسو غږ راځي مهرباني بله خیر صاحب د اورېدونکي غږ نه راځي بل لاین ته به مراجعه وکړو السلام علیکم خیر صاحب وایي جانانه چل مهرباني جانانه چرته درد می ژړوي جانانه چرته واه نور به دې تر کومې انتظار کړو نور به دې تر کومې انتظار کوم تېره شوه ځواني جانانه چرته او زه په سمه او غر در پسې ګرځمه
زه پوستم او غره در پسې ګرځم پښې مې شوې سپي جانانه چاره وګوره ملاخم اذان وکړل همت وګوره ملاخم اذان وکړلو شپه شوه سبایي جانانه چرته سلامونه ومینه همت یار مې تاسو ته څنګه کې مو بیا خکیار صاحب په تکنیک کې بیا خیداري له ته بیا چې څو ګورې دغه ارامه خاموش دی کې 4.9 ټولو ته سلام او مینه شپه مو بخیر علیکم سلام ګرانه زموږ سلامونه هم ومانه او تاسو ته د زړه له تله هرکلی کو خپرونه کې په خیر راشه هرکله راشه قربان مننه کوم خکیار صاحب مهرباني ګرانه نوم مبارک دې څه دی کوم ځای نه موږ سره وصلي مننه د خوا ځانګړی مینهوال د خوا خپل اورېدونکي سمیدالله عمري یم د مالکې لوشینې کمې اماري صاحب ډېر ډېر هرکلی کوه تاسو مهرباني نور به څه اورېدونکو ته ډالۍ کړي قربان خکیار صاحب یو لنډکی غوندې غزل دی تاسو ته همت صاحب ته خیداري لاله ته زما یو توپګی ارام دی فصل صاحب ته خوږیاڼي صاحب ته باور صاحب ته ټولو اورېدونکو ته به ډالۍ وایي پور پې پورې دی اوبه غواړي ژوندو اور پې پورې دی اوبه غواړي ژوندون د تڼاکې په شان زړه غواړي ژوند همت یاره دغه بیت واوره وایې د بنګړو په ترانو مې رابایدار کړه د بنګړو په ترانو مې رابایدار کړه د مرغیو نغمې نه غواړي ژوند زبردست که ته نه یې که ستا یاد د زلفو نشته که ته نه یې که ستا یاد د زلفو نشته په دې ستړه لاره نه غواړي ژوند چې ته نه غواړې تعجب له پاکه خدایه چې ته نه غواړې تعجب له پاکه خدایه نو تعجب له خدایه نه غواړي ژوند دغه دوه بیته وایي تاسو ته ته به ډالۍ مهرباني وایي د اوبو پر ځای مې وینې د زړه د اوبو پر ځای مې وینې د زړه وڅښي قربان د اوبو پر ځای مې وینې د زړه ورکړې چې موسم د بهار راغو باغ بل شو او قیمت یاره دغه بیت کټي کټي بڼه هم لري خو ما ته زیات خوند راکوي چې نصیب مې د وصال ورسره نه و چې نصیب مې د وصال ورسره نه و خدایه ولې د بیا داسې کیمایان یار زبردست مننه قربان بس قیمت یاره تاسو ته خوږ پروګرام ښه شپه ولرئ مننه خیر صاحب له وخته ووځو له نرخ ووځه له پښتو کې څنګه ده نو تاسو سم د واره ټکنه کوئ چې سندره واچوي له کلي ووځه له نرخه مه وځه نو بیا د ماخلو سندرې ذوق پالو خو ستاسو په خوښه سندره وایي له تاسو مننه چې زما په خوښه به سندره اورئ دا چې دا خپرونه خاص شپې ته ځانګړې شوې ده په شپه کې زه د رویا دوست سندرې ډېرې زیات اورم رویا دوست سندره که چیرې پیدا شي زموږ تخنیکي ملګری عزیز خیدري صاحب د هغې بیا ټولې سندرې ډېرې ښایسته دي ارامې سندرې او هغه به باوري یم چې اورېدونکو ته به هم جالبې پرېوځي او زه به هم خوند ترې واخلم ستاسو شو بس تر هغې چې ستا چې ته د رویا دوست سندره اورېدلې چې ستا دغه سندره پلی کېږي زه به یو وار یخچال ته ځم یخ بچی راوړم ځکه ته خو نه انجاج یې که نه وروستیو کې به ډیسیژن پینډینګ وي ستا فیصله به کېږي حیدري صاحب رویا دوست اورو خو ګوردونکو هوا شپه دوام لري د نیمایي څخه څو دقیقې تېر شوي هم یو خو د ماخلو سندري ذوق پالو بېرته بیا راګرځو رویا دوست اورو د هوا راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو همدا شیبه د هوا راډیو له شپنیو خپرونو سره ملګري یئ هوا راډیو 94.9 FM د هوا
شپه د هوا کې مالګه ترې زیاتېږي خو خیر مه یې رټئ وړو کې مالګه ترې زیاتېږي خو خیر مه یې رټئ زړه یې بد بد ورمات دی چا جنۍ مینه ده دومره ستونزمنه نه وه نه کېده کېدی هم شوه دومره ستونزمنه نه وه نه کېده کېدی هم شوه دا رابطه مو له دې نوره ټینګېدی هم شوه په دم تعویض او په سختونو باندې کار نه کېږي په دم تعویض او په سختونو باندې کار نه کېږي خپل تللی یار غواړي ملا جنۍ مینه دا مې مزاج و چې له ګڼې ګوڼې وتښتېږم دا مې مزاج و چې له ګڼې ګوڼې وتښتېږم زندګي اوښکه و لیمو کې پټېدی هم شوه فلم کې دوه مین له یو بله رخصت اخلي فلم کې دوه مین له یو بله رخصت اخلي دا ورسره د په ژړا جنۍ مینه د زمانې د جبر لاسته به دې نه پرېښوده د زمانې د جبر لاسته به دې نه پرېښوده په تا که پاڼې وه په تا راټولېدی هم شوه د ورور واده کې هم ټپې په خوښۍ نشي کوی د ورور واده کې هم ټپې په خوښۍ نشي کوی اخی لوېدلې له خندا جنۍ مینه ده تا سره سترګې وي ویلو ته یې اړتیا نه وه تا سره سترګې وي ویلو ته یې اړتیا نه وه په ډکو سترګو کې مې مینه ښکارېدی هم شوه په یو خرف او یو زړه یې ایستلی دی په چپ ورغوي یو خرف او یو زړه یې ایستلی دی په چپ ورغوي چې ورته ګورې واخلې ساه جنۍ مینه ده آخري مقطع یې وایي هو ارزو ماته وه خو دومره هم کمزوري نه وه هو ارزو ماته وه خو دومره هم کمزوري نه وه په لبسي خندا دې مخې ته درتلی هم شوه او آخري بیت دی نمجنې سترګې یوې سندرې ته زنګېږي ولې نمجنې سترګې یوې سندرې ته زنګېږي ولې همېمه فکر کوم دا جنۍ مینه ده ښه بیا مرکلی درته وایو هوا شپه دوام لري دوهمه نیمایي پیل شوه د دوهمې نیمایي خوش چانسه اورېدونکی به خیار صاحب را اخلي مننه ورځم اورېدونکي خواته بل السلام علیکم هلو السلام علیکم علیکم السلام تاسو ستړي مه شئ خپرونه کې درته هرکلی کوو ورور ښې جوړې تکړه یې ډېره مننه په دې هیله چې تاسو به راته ښه وایي ګرانه هوا شپه خپرونه ده له هوا راډیو څخه
مهرباني تاسې ځان راوپېژنئ او څه مو راوړي دي. سهرجان خک بیان منګلم د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ نه. منګل صاحب ډېر ښه راغلی، مهرباني څه به اورو درنه. بس یو غزل به درته واورم. وایي مهرباني غمونه وي دردونه وي خوښي کله نه کله، غمونه وي دردونه وي خوښي کله نه کله، د دواړه سره تړلې دي رځي کله نه کله. د سرو ګلو بخچې وي بلبلان پکې خوشحال وي، د سرو ګلو بخچې وي بلبلان پکې خوشحال وي، خزان ظلم پرې راشي رژوي کله نه کله. د خل د ګونه ګل کې په کلا داسې نظام دی، د خل د ګونه ګل کې په کلا داسې نظام دی چې هر کله پرې راشي په سرزي کله نه کله. فوجونه وي خوندونه وي خلویه دبدبه وي، فوجونه وي خوندونه وي خلویه دبدبه وي، چې بخت شي بدبخت دي بدشهي کله نه کله. ګلاب ګلاب ځوانان مې د په دې سترګو لیدلي، ګلاب ګلاب ځوانان مې د په دې سترګو لیدلي، ښکلي صورتونه وړي مرګي کله نه کله. وایي رقم رقم تسترګې شته دنیا کې سحر جانا، رقم رقم تسترګې شته دنیا کې سحر جانا، د مړاوي مړاوي سترګې وړي زړګي کله نه کله، د دواړه سره تړلې دي رځي کله نه کله. دردونه وي سوچونه وي خوښي کله نه کله، د دواړه سره تړلې دي رځي کله نه کله. مخ ته د ښه منګل صاحب زنده باد، ډېره مننه. د چا خبره چې بیخي د خوځېدو نه یم، د چا خبره چې بیخي د خوځېدو نه یم، ژوند ته ځه رانه زه ستړی یم د تلو نه یم، ستا د قسم وي ته او خدای که راشې مه راځه بس، ستا د قسم وي ته او خدای که راشې مه راځه بس، زیاتې د زه هم نور په تمه د راتلو نه یم، هسې مو سترګې په کتو یو بل ته وسوځېدې، ته هم څه نه وایې زه هم د غږېدو نه یم، او زه خو په خدای که د خپل سر کیسه کې هم اوسېږم، زه خو په خدای کې د خپل سر کیسه کې هم اوسېږم، زه خو په خدای کې د خپل سر کیسه کې هم اوسېږم، خو دومره ده چې باوري د په وادو نه یم، ماته په خپل واده کې هم چرې خندا رانه شي، ماته به خپل واده کې هم چرې خندا رانه شي، زه نور به تا والله د ژوند د خوشحالو نه یم، او د چا په سترګو به خیبره ورته هېڅ نه وایم، د چا په سترګو به خیبره ورته هېڅ نه وایم، رقیب د پوه شي که نه بیا خو به پښتو نه یم. ډېر زبردست. په تا باندې مین وم یو وخت و مسلمان، په تا باندې مین وم یو وخت و مسلمان، زغمل د جدایي دی راته سخت و مسلمان. خو اورېدونکو غږ مو لوی پکتیا خوست څخه اورئ او همداسې خوست هوا راډیو څخه. په تا باندې مین وم یو وخت و مسلمان، زغمل د جدایي دی راته سخت و مسلمان، له غیر غمازه لرې زندګي وه خوندوره، راکړی محبت پادشاهي تخت و مسلمان. څومره ښه صحنه وه په زړي مازدیګري کې، څومره ښه صحنه وه په زړي مازدیګري کې، ستا زلفونه جوړ کړی مې بالښت و مسلمان، چې ته د همدرد د ژوند ملګري نه کړې ولې خرابه ستا قسمت که زما بخت و مسلمان. ډېره مننه. او هوا شپه دوام لري. قسمت الله همت، شمیر حقیار او عزیز حیدري مو تخنیک چارې سنبالوي. اورېدونکی شته، زه اورېدونکي ته ورکړم. السلام علیکم. وایي چې عشقه زه دې وسوم خو دا زور نه دی، زور دا دی وخته عشقه زه دې وسوم خو دا زور نه دی، زور دا دی تیاره یې زړه نه وباسه رڼا جانان له ورکه. او خدایه په دې دوو کې مې دا یو سوال رانه قبول که، خدایه په دې دوو کې یو سوال رانه قبول که، یا ما له جانان راکړه او یا ما جانانه ورکړه.
او مننه همت صاحب سلامونه وړاندې کوم په دې هیله یم چې راته روغ او جوړ به او د صحت کالي به مو پر تن وي. ډېره زیاته مننه، تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایو. قربان اوسم. مهرباني. یو غزل مې لیکلی دی ستاسو نوم او کوم ځای نه برخه اخیستې ده؟ مننه عثمان الله عریف یم د خپلو خوست رضایي څخه. ښه، مهرباني. وایي چې بېوسۍ ژبه رانه پرې کړه اوس غږېږم هم نه. بېوسۍ ژبه رانه پرې کړه اوس غږېږم هم نه، د لیونۍ تمه مې پرې کړه اوس ځورېږم هم نه. او خطا انکار وکړو بس ښه دې وکړه، خطا انکار وکړو بس ښه دې وکړه، ډېره ښه ده خو راته ووایاست اوس درته یادېږم هم نه. او بلکل رښتیا د محبت انتخار راغله ښکلې، بلکل رښتیا د بلتانه انتخار راغله ښکلې، لیدی د یو وار نه شم درنه خبرېږم هم نه. او هغه د ستا یخو اوبو سره بیخي جوړ شومه، هغه د ستا یخو اوبو سره بیخي جوړ شومه، نه په ماته ورنیاره او خوږېږم هم نه. او وی داسې شوی یم که نوم دې په محفل کې واورم، داسې شوی یم که نوم دې په محفل کې واورم، نه مې اوس رنګ زیړېږي او زهرېږم هم نه. او اوس هغه نه یم چې بېلتون به دې پسې وکړمه، اوس هغه نه یم چې بېلتون به دې پسې وکړمه، بس خپل خوبونه کوم بیخي ویښېږم هم نه. او عارفه مونږ مینې تړلي یو خو بېل یو خلکه، عارفه مونږ مینې تړلي یو خو بېل یو خلکو، درنه خلاصېږم هم نه او د ستا کېږم هم نه. مننه. په اخر کې د یو بیت درته ډالۍ کوم چې ځمکه او اسمان دې هم قدرتونه دي، خو ځمکه او اسمان دې هم قدرتونه دي، خو د تورو سترګو په جوړښت کې دې کمال کړی دی. ډېر ښه، مننه. ډېره مننه احمد جان. قربان حقیار صاحب، یو پوښتنه پیدا شوه. ستا د وروستۍ شعري ټولګه نه ده، د دې څخه به یو غوښتنه داسې وکړو چې هغه غزل چې ستا ډېر زیات خوښ وي زه به ورنه خوند واخلم، اورېدونکي به هم پوه شي چې دا کوم غزل دی چې هغه شعري ټولګه کې ستا ډېر خوښېږي. داسې یاد ته راځي چې ووایو؟ هو هغه به یاد ته راشي، خو زه بل څه وایم، هغه بیا دې نه وروسته وایم. هغه یخچال نه یې څه راوړی دي، زه هغه راخلم، ته اورېدونکي ته بیتونه ووایه او اړیکه م راخله، درته د ګیلاس کې اچوم. مهرباني. سمه ده، په سترګو مهرباني. تاسې هلته مراجعه وکړئ له لږ بګراونډ وروسته. پردي بازار کې د ښکلا د حد پوښتنه او سوال، ځوان ځواني او په خمک جوړه لمنه او سوال، توبه د ستر څښتن له دې نامناسبه ویشه، چاته یې جیب ورکړ او چاته یې لمنه او سوال. په دې وطن کې بېلې درې شوې نو نور څه شی دی، د مستانه غربت څپېړې ځان وژنه او سوال. هغه ورځ مې له دې ټولې ښاریې زړه تور شي، په هغه ورځ مې له دې ټولې ښاریې زړه تور شي چې د دې ښار سولګر له ما وکړي مننه او سوال. غالبه خلک په سولګر انجلۍ بد ګمان کړي، غالبه خلک په سولګر انجلۍ بد ګمان کړي، زما خو زړه باد شي چې داسې ګل بدنه او سوال. اخیار صاحب دغه ګیلاس مې درته ډک کړه، تاسو دا درواخلئ. اورېدونکی بیا نه شو اخیستی که زه درته غزل وایم. عمر خان ملیارم خپرونه اوري. مننه. مننه کوه. اوس څنګه دې خوښه؟ نو زه اوس غزل درته ووایم. بلکل غزل باید واورم. ښه، دغه یو غزل دی، هغه کتاب کې خو نشته، ډېر خلک دغه غزل غواړي، ډېر یې وایي که نه. غزلونه خو له سلګونه اوښتې دي، ښه، خو زه لا ځان ته څه ویلی نه شم چې زه به شعر لیکلی شم که نه، خو دغه غزل هغه د یاد صاحب هم ډېر خوښېږي. د ژوندون غم د چا یادونه روزګار ټکی ټکی، د ژوندون غم د چا یادونه روزګار ټکی ټکی، زه بدنام بد د ښار په چوک بیروبار ټکی ټکی، له پېښوره تر کابله خورې زلفې او باد، د خوست هوا او د یار غېږه خمار
ټکی ټکی زبردست ډېر ښایسته د دې ښایسته وطن په هر ځای د مرمیو باران لکه په مخ ستا د خالونو قطار ټکی ټکی او مګه زموږ د بدنامۍ سبب بیخي نه یو خو د تباه کړې دا زموږ رهبار ټکی ټکی او له حده وته غم له ځانه د خپل ځان ورکول له حده وته غم له ځانه د خپل ځان ورکول نری لوګی بېهوده ناست نری لوګی افغانګار ټکی ټکی او د پارک په ماته څوکۍ دا غمو خوړلی زلمی د پارک په ماته څوکۍ دا غمو خوړلی زلمی د پارک په ماته څوکۍ دا غمو خوړلی زلمی لرو غموړ په لیونیو کې شمار ټکی ټکی او دغه یو بیت منځ کې رانه یاد نه و ته خدا وروستی بیت بیا څه داسې دی حقیار صاحب او نوره باور په چا په کار نه دی همت ګله نوره باور په چا په کار نه دی همت ګله زه څه خبروم چې زما هم دی یار ټکی ټکی زنده باد همت صاحب د ژوندون غم د چا یادونه روزګار ټکی ټکی زه بدنام بوت د ښار په چوک بیروبار ټکی ټکی بس دا غزل یو څه د مینوالو خوښ دی دا ما ته هغه وخت کې پته ولګېده کله چې زه یو مشاعره کې ناست وم الرحمن کې یو چا دغه غزل ویلو زه هغه ځای کې ناست وم یعنې یو د افتخار ځای و زما لپاره چې زه یې نه پېژندم دا غزل هم نه پېژندو خو دومره پوهېدو چې دا د همته غزل دی نو ما اورېدو ډېر په شوق مې اورېدو دا خپل غزل رښتیا واقعا چې ډېر ښایسته غزل دی نو اورېدونکی وروستی اورېدونکی لرو دا اورېدونکی خو لاین کې نشته اورېدونکی لاین کې ښه نه دی راخیستی مې راخله نو وروستیو کې ستا خبرې اورو ښه زما خبرې خو نور پر همدې ځای پای ته رسېږي غلط قضاوتونه کوي دې شي باندې ډېر مصرف شوی دی لومړی خو له تا څخه ډېره مننه چې خپرونه کې مو ما ته بلنه راکړه او بیا مو خپرونې په جریان کې ما پسې له یخچال څخه سړه نوشیدني هم راوړل او اوبه همدا شان په انرژیو مو ونځولم ډېره زیاته مننه او بله خبره دا ده چې خپرونه به ستا په انتخاب باندې پای ته ورسوو خوښه دې شو خپرونه ډېره لوړه حتما تا سره خپرونه کې کېنستی د ادب په برخه کې پوهېږې زه یو وخت د راحتۍ احساس کوم کله چې مشر ملګري ما سره په خپرونو کې کښېني ما سره خپرونو کې راځي ستاسو غوندې دغه نور کوم ملګري چې موږ نه مشران دي په ژورنالیزم ډګر کې یو ډول د ویاړ احساس کوم نو بیا دې هم تاسو ښه د باد وایي وروستیو کې به سندره خو واورو حیدري صاحب هغه بله ورځ ما د کرن خان یو سندره اچولې وه تاسو سره شته موبایل نه مې اچولې وه بیا د خپرونې په پای کې ما درته ثابت کړه چې تاسو سره به یې که نه ښه کوم هغې درته یاد دي ورته وویله کې تشریح کړي چې دا یې را پیدا کړي ښه د خپل نظر زړورتیا ګورې زما قاتل په ما کې سا ګورې ښه بس بله سندره به د چا په خوښه ستا په خوښه اورو داسې کرن خان به واورو هارون پاچا به واورو څوک به واورو بیا نو هارون پاچا ښه هارون پاچا اورو ارامه سندره اورو خو اورېدونکو د سندرې وروسته زموږ نشرات هم پای ته رسېږي د راډیوي څپې له لارې زموږ نشرات به د څلرویشتو ساعتونو لپاره دوام ولري زما ستونی لږ څه یخ شو نو په روانه خپرونه کې حقیار صاحب په روانه خپرونه کې ما قسمت الله همت را سره شمیر حقیار عزیز حیدري خو د نن شپې ټول نوکریوال ګروپ شمیر حقیار شریف الله احسان رئیس عبدالمتین منقل فهیم ارمان ما قسمت الله همت عزیز حیدري دې ته اجازه راکړئ زموږ د نن شپې نشرات تر 11 بجو پورې دي له هغې وروسته به چې سبا سهار 5 بجې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو دغه ټپې اورو چې هارون پاچا نوی ویلی دی موږ ته اجازه راکړئ تاسو ته ښه شپه دعاګانو کې مې یاد ساتئ ښه ته واوسئ له زړه مې یو الله خبر دی له زړه مې یو الله خبر دی د دنیا گئے علم په څلا خبرو